د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پاکستان ته د افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ د انتخاب او وسلوالو طالبانو سره د هر اړخیزو مرستو په اړه تر سختو څرګندونو وروسته د یاد هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د ISI استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر وکړ. ارګوای ولسمشر غنی جنرال باجوا سره په کتنه کې ویلي دواړه هیوادونه یو بل ته متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي دوه اړخیزه همکارۍ پرته بل انتخاب نه لري او پاکستان باید له خپل نفوذ څخه په استفادې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په اړه وایي چې افغانستان د پاکستان د متقابلو اقداماتو په تمه ده. هغه له پاکستاني پلاوي سره د افغان چارواکو د مذاکراتو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې افغان حکومت خپل اقداماتو کې صادق او جدي دی. امرالله صالح همدارنګه زیاته کړي چې افغان چارواکو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او د ISI له مشر سره صادقانه او روښانه بحثونه لرل. د چارواکو شمېر کارپوهان وایي پاکستان باید نور هم وننګول شي، اصلي خبرې او غوښتنې له خولې وویستل شي، ځکه د افغانستان اصلي جګړه له طالب سره نه بلکې له پاکستان سره ده. دوی وایي پاکستان ډیره نامناسبه محاسبه کړې وه او فکر یې کاوه چې د امریکایانو له وتلو سره سم به هر څه ختم شي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو میړانې دا هر څه بدل کړل. د چارواکو شمېر نور کارپوهان بیا د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر غني د غوڅ دریځ ستاینه کوي او وایي پاکستان به اوس یا طالب سولې ته مجبوروي او یا به د افغانانو دښمني خپلوي. پاکستان رښتیا هم د سولې په مسله کې همیشه دوه مخې چلند کړی دی، لکه څرنګه چې ولسمشر غوښتنه کړې ده چې باید پاکستان یوه لاره وټاکي. د ټولو افغانانو غوښتنه ده او موږ د ولسمشر د دغې غوښتنې د دغې پرېکړې او د دغې تګلارې ملاتړ کوو. په ټولنیزو رسنیو کې هم لر او بر افغانانو کابل ته د جنرال باجوا او د ISI د مشر د سفر په اړه لیکلي چې د پاکستان سره باید نور په واضحه توګه خبرې وشي، ځکه د افغانستان د معادلې اصلي لوری پاکستان دی.